السلام علیکم. هم پښتون خبرونو سره زیم کومل شبیر او زیم شاه سلیم جان وړاندې کوو د ټول ناول د نن ورځې مهم خبرونه. خیبر پختونخوا کې د نگراں وزیر اعلی د نامزدګۍ لپاره سیاسي هلې ځلې تیزې. د پی ډی ایم لخوا تیره ورځ د عوامي نیشنل پارټي مرکزی مشر غلام بلور پکور کې د نگراں وزیر اعلی د نمونو په اړه مشورې. د نگراں وزیر اعلی لپاره به وزیر اعلی محمود خان او ماته اسمبلی کې اپوزیشن مشر اکرم خان دورانی درې نمونه تجویز کړي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان سره د پی ټی آی پارلماني غړو ملاقات. پنجاب کې د نگران وزیر اعلی په معامله مشاورت شوه. پخوانی وزیر اعظم عمران خان وایي د صاف او شفاف انتخاباتو انعقاد یو سنجیده معامله ده. ولس ته د انتخاباتو په ذریعه د فیصلې حق ورکړی شي. الیکشن کمیشن لخوا پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ټول نشستونو کامیاب ګرځېدلې. وہ حلقوں کی ضمنی الیکشن اخراجات نه جمع کول متعلق فیصله راغلی. الیکشن کمیشن په 30 دسمبر د کال 2022 کې د کیس فیصله محفوظ کړې وه. عمران خان ملک د ډیفالټ کېدو مهم چلی. عمران خان پارلیمنٹ ته نه راځي او صرف سیاسي عدم استحکام غواړي. داخلي چارو وزیر رانا ثناء الله وینا وایي موږ الیکشن ته تیار یو او د تحریک انصاف به مقابله کوو. د پاکستان تحریک انصاف لخوا بلدیاتی انتخاباتو نتیجې مسترد. د کراچۍ بلدیاتی انتخاباتو کې داندلی شوې. د کراچۍ بلدیاتی انتخابات کې د مینډیټ پټولو کوشش شوې. د تحریک انصاف رہنما اسد عمر پریس کانفرنس وایي الیکشن کمیشن لا مستعفی کېدل پکار دي. شاملو تفصیلی خبرونه. خیبر قبائلی ضلع کې د پولیس په تاڼه خودکش حمله او ډزو کې 3 پولیس اهلکار شهیدان شوي دي. نور تفصیل اخلو د خپل همکار طاهر خان. جی طاهر خان صاحب څه تفصیلات دي تاسو سره؟ تفصیلات خو چې کوم د خیبر قبایلی ضلع د پولیس مشر دی عمران خان هغه چې کوم تفصیلات ورکړي دي نو هم دغه رنګ دي چې په خیبر کې په یو تاڼه باندې تخته بیگ په علاقه کې حمله شوې ده. اول ډزې وشوې په دغه تاڼه باندې او بیا وروسته یو ځان وژونکي یو ځانمرګي او خودکش حملاور هغه بیا حمله وکړه او په هغې کې 3 پولیس والا شهیدان شوي دي چې نومونه هم د پولیس لخوا چې کوم یو بیان خپور شوی دی هغې کې یو سپایي منظور دی بل یونس دی او دریم چې کوم دی هغه رفیق دی. د دې 3 کسانو د شهادت د هغې تصدیق شوی د پولیس لخوا او دا شاوخوا 9 بجې دا تخته بیگ چې کوم علاقه ده په خیبر جمرو تحصیل کې دا راځي د خیبر ضلع په هغې باندې حمله شوې ده او ګرهن لاسي بمونه پکې هم استعمال شوي دي. په ټوپکو باندې هم ډزې شوي دي او د دې پیښې وروسته بیا چې کوم ناقانونه تحریک طالبان پاکستان دی هغې په یو بیان کې د دغې حملې ذمہواري هم اخیستې ده او دلته به دا ووایم چې دا په یوې هفتې نه په کم وخت کې د پولیس په دغه سیمه کې د پولیس په مرکزونو باندې 2 حمله ده. د دې نه وړاندې سربند په سیمه کې پیښور سره نږدې د باړې سره هم نږدې وه په هغې باندې حمله شوې وه او چې کله نور پولیس دغه سیمې ته ورتلل نو بیا هغه وخت کې وسلوال د هغې مخه نیولې وه او په هغې کې 3 یو د پولیس افسر او 2 نور پولیس والا هغه هم شهیدان شوي وو او وزیر اعلی د خیبر پختونخوا محمود د نن چې کومه پیښه شوې ده د ماسخوتن هغې باندې هغې مذمت هم کړی دی او رپورټ هم د پولیس نه غوښتی دی او دې سره به صرف فقط دومره دا ووایم چې ناقانونه ټي ټي پي په دې وروستو کې په د خیبر پختونخوا په اکثرو برخو کې حملې کړې دي او د هغې بنیادي نښه چې دا هدف چې دی هغه پولیس دی ځکه چې پولیس په هر ځای کې موجود وي ډیوټي وي اول پولیس ته د بم اطلاع راځي دغه سیمې ته د پولیس چې کوم بیان دی او وزیر اعلی په خپل باندې هم په خپل بیان کې ویلي دي
چې نور پولیس هم دغه سیمې ته لېږلي شوي دي چې وسلوالو د هغې مقابله وکړي او هغې د هغې مخه ونیسي. جی ډېره مننه طاهر خان صاحب موږ ته دا مهم معلومات راکول لپاره. خیبر پختونخوا کې د نگران وزیر اعلی د نامزدګۍ لپاره سیاسي هلې ځلې تیزې شوې دي. د پی ډي ایم مشرانو 13 ورځ د عوامي نیشنل پارټي مرکزی مشر غلام بلور پکور کې د نگران وزیر اعلی د نومونو په اړه مشورې کړې وې. د قانون تر مخه د نگران وزیر اعلی لپاره به وزیر اعلی محمود خان او ماته اسمبلی کې اپوزیشن مشر اکرم خان دورانی درې نمونه تجویز کړي. دا نمونه به گورنر سره شریک شي او که دواړه غاړې په یو نوم اتفاق وکړو نو نگران وزیر اعلی به نامزد شي. گورنر غلام علي دواړو غاړو ته ویلي چې تر د جنوري د 21مې دی ورته نمونه ولیږي. که په نمونو اتفاق ونه شو نو گورنر به معامله د ماته اسمبلی سپیکر ته وسپاري. سپیکر به پی ډي ایم او تحریک انصاف څخه د یوې کمیټې لپاره درې نمونه غواړي چې د امیدوارانو په نمونو اتفاق وکړي. که مشترکه کمیټې هم په یو کس اتفاق ونه کړي نو بیا به نگران وزیر اعلی د ټاکلو مسله الیکشن کمیشن ته ولېږلی شي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې ملک کې پاک او شفاف انتخابات ترسره کول یو سنجیده معامله ده. د انتخاباتو شفافیت خطره کې اچول کام سره دښمني ده. بهترین صلاحیت لرونکي نگران حکومت د ذمہواری لپاره مناسب دی. د پارلماني کمیټې غړو د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان سره په پنجاب کې د نگران حکومت جوړولو په معامله ملاقات کړې ده. ملاقات کې د پنجاب نگران وزیر اعلی د نامزدګۍ په اړه تفصیلی مشاورت هم شوه او نگران وزیر اعلی لپاره د احمد نواز سکھیرا، نوید چیما او نصیر خان په نومونو غور شوه. عمران خان سره حتمی مشورې وروسته پارلماني کمیټې ته 2 نمونه لیږلو باندې اتفاق وشو. غونډې ته د وینا په مهال عمران خان ویل ملک د انتخاباتو د ځنډولو توان نه لري. هغه ویل چې د نگران حکومت جوړولو آئینی تقاضا د سنجیدګۍ سره پوره کړی شي. د داخله چار وزیر رانا ثناء الله ویلي دي چې عمران خان ملک د ډیفالټ کېدو مهم چلی. لندن کې میډیا سره د خبرو په وخت د رانا ثناء الله وینا وه چې عمران خان پارلیمنت ته نه راځي او صرف سیاسي عدم استحکام غواړي. نو ویل چې موږ الیکشن ته تیار یو او د تحریک انصاف به مقابله کوو. سامنے آئے ہیں جس طرح سے اس نے چوری کی ہے پوچھا پانا کے سلسلے میں یہ چوری کر الیکشن کمیشن ضمنی انتخاباتوں کے د تحریک انصاف مشر عمران خان رسمی کامیاب اعلان کړی دی. عمران خان تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په ضمني انتخاباتو کې پاتو کې 6 سیټونه ګټلي وو. هغه بیا په یو بل سیټ هم کامیاب شوی. د عمران خان لخوا د انتخاباتو اخراجاتو تفصیل نه ورکول له کبله الیکشن کمیشن د هغه د کامیابۍ وړاندې د عمران خان د کامیابۍ نوټیفیکیشن نه جاری کړی. عمران خان دغه اخراجات جمع کړي او الیکشن کمیشن د قومي اسمبلی په 2 حلقو د هغه د کامیابۍ نوټیفیکیشن جاری کړو. د پی ټی آئی مشر ضمني انتخاباتو کې د مردان، پیښور، چارسدې، کرمجلې، کراچۍ، فیصل آباد او ننکانه صاحب څخه کامیاب شوی. پاکستان تحریک انصاف وایي چې انتخاباتو لپاره په رسمي توګه د تیارو آغاز کړی دی. د پی ټی آئی یو بیان کې ویلي شوي چې د ملک په ځینې برخو کې پارلیماني کمیټې جوړې شوي دي. دا کمیټې به د امیدوارانو د نامزدګۍ په اړه مرکزي قیادت ته تجاویز پیش کړي. د بیان تر مخه د امیدوارانو اخري فیصله به د عمران خان په مشرۍ کې مرکزي پارلیماني بورډ وکړي. د پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلو د ماتېدو او د پی ټی آئی د قومي اسمبلی د 15 ممبرانو استعفاګانو د منظورۍ وروسته په سیاسي سرګرمو کې زیاتوالی راغلی دی. ہم مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ آپ مکمل طور پر ناکام رہے ہیں کراچی کے اندر ایک صاف شفاف مقامی حکومت کا الیکشن کروانے میں. آپ کو مستعفی ہونا چاہیے اپنی سیٹوں سے. اس الیکشن کو کالعدم قرار دینا چاہیے. کسی صورت میں کراچی اس مقامی حکومت کے الیکشن کو قبول نہیں کرے گا. ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. مینڈیٹ چوری کیا جا رہا ہے, سب کو نظر آ رہا ہے کہ مینڈیٹ چوری کیا جا رہا ہے. تقریباً 1000 ووٹ جو ہیں پیپلز پارٹی کے پہلے سے ٹھپے لگے ہوئے وہ پولنگ سٹیشن کے اندر لائے گئے. رزلٹ اناؤنس نہیں ہو رہے. جب وہاں پر مطالبہ کیا جاتا ہے, پریزائڈنگ آفیسرز کے ساتھ احتجاج کیا جاتا ہے, ڈی آر اوز کے پاس احتجاج کیا جاتا ہے, تو وہ آگے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں بیچارے؟ وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ہم غریب لوگ ہیں, خدا کا واسطہ ہم یہ جو ہمارے اوپر حکومتی مشینری کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے, جو ہم پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے, ہم نہیں برداشت کر سکتے.
پاکستان تحریک انصاف په کراچۍ او حیدرآباد کې د بلدیاتي انتخاباتو نتیجې رد کړي دي. د پی ټی آئی مشر اسد عمر خبري غونډې ته په وینا کې تور لګولې چې د کراچۍ بلدیاتي انتخاباتو کې داندلی شوې او د منډیټ غلا کولو کوشش شوې. اسد عمر د بلدیاتي انتخاباتو نتیجې رد کړي او د الیکشن کمیشن نه د استعفا غوښتنه کړې ده. صدر عارف الوی یو وار بیا کشمیریانو سره د پاکستان د سیاسي سفارتي او اخلاقي مرستې د جاري ساتلو د عزم څرګندونه کړي دي. هغه دا څرګندونې نن ایوان صدر اسلام آباد کې د آزاد جموں و کشمیر د قانون ساز اسمبلی په غړو او سیاسي مشرانو باندې مشتمل یو وفد سره د ملاقات په وخت وکړي. آزاد کشمیر وزیر اعظم سردار تنویر الیاس او قائم مقام صدر انوار الحق هم په دې موقع موجود وو. صدر وویل چې پاکستانی قیادت د سیاسي وابستګو نه پورته د مقبوضه کشمیر د خلکو روان جدوجہد حمایت ته متحد دی. هغه په دې خبره د افسوس اظهار وکړو چې په دنیا کې د مسلمانانو د ازادۍ تحریکونه ترهګرۍ سره تړلي کیږي. کشمیری قیادت په دې موقع یو قرارداد هم پاس کړو کوم کې چې هغوی د بهارت نه وغوښتل چې د مقبوضه کشمیر په هکله د 5 اګست 2019 خپل غیر قانوني او غیر آئینی اقدام واپس واخلي. بلیټن کې نور خبرونه هم لرو خو فلحال وخت شوی د وړې شان دمې. بلیټن کې یو واری بیا هرکلی د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیئرمین او پخوانی صدر آصف علي زرداری ته د جعلي اکاؤنټونو په مقدمه کې ریلیف ورکړی شوی دی. اسلام آباد د احتساب عدالت جج رانا ناصر جاوید د واټر سپلای ریفرنس فیصله اورولی ده. جج ویل چې د نیب په قوانینو کې د بدلون نه پس د کرپشن ریفرنس د احتساب عدالت په اختیار کې نه راځي. احتساب عدالت د نیب ریفرنس متعلقه فورم ته د لیږلو حکم ورکړی. ټټا واټر سپلای د جعلي بینک اکاؤنټونو او میگا منی لانډرینګ سکینډل کې ضمني ریفرنس دی چې د نیب د زرداری او نورو پر ضد دایر کړی و. د مسلم لیگ نون چیف آرگنائزر مریم نواز په راتلونکي هفته کې ملک ته واپس راځي. مریم نواز د اکتوبر په اولنۍ هفته کې لندن ته تللی وه او 3 کاله پس پلار نواز شریف سره یوځای شوې وه. د مریم نواز خاوند کیپټن ریټایر صفدر د زیارت په ورځ ویل د پروګرام تر مخه مریم صفدر به د جنوري په 29 لندن څخه لاهور ته راشي. د مسلم لیگ نون ذرایع وایي ملک د سیاسي حالاتو له کبله مریم نواز د واپس راتلو فیصله کړې ده. پنجاب صوبه کې د نگراں حکومت جوړېدو لپاره کوششونه روان دي او د قانون تر مخه 3 میاشتو کې نوې انتخابات کول دي. الیکشن کمیشن کراچۍ کې بلدیاتي انتخاباتو کې د داندلې پاړه د جماعت اسلامي درخواست سماعت لپاره مقرر کړی دی. جماعت اسلامي د کراچۍ په 6 یونین کونسلونو کې د درغلي او غلط شمیرې شکایات جاری کړو. الیکشن کمیشن په جماعت اسلامي په درخواست د جنوري په 23 د مقدمې سماعت کوي. جماعت اسلامی د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې ده چې ریټرننګ افسرانو خلاف د کاروایی وکړي شي. د وزارت خارجه ترجمان ممتاز زهرا بلوچ په ایران زور اچولی دی چې د هغه ترهګرو خلاف قانوني کاروایی وکړي چې پرون بلوچستان کې د ایران د ځمکې نه د پاکستان فوج په یو ګشت حمله کړي او 4 فوجیان یې مړه کړي وو. نن اسلام آباد کې په خپل هفتهوار بریفینګ کې هغې ویل چې پاکستان په هر شکل کې ترهګرۍ مذمت کوي. هغې زیاته کړه چې پاکستان هیڅ چاته اجازت نه ورکوي چې د دې ملک خاوره د ایران خلاف استعمال کړي. ممتاز زهرا بلوچ د ایران نه هم وغوښتل چې چاله د خپلې خاورې د پاکستان خلاف د استعمالو اجازت ورنکړي. هغې ویل چې ایران زموږ ګاونډي هیواد دی او موږ ورسره د دې پیښې په باره کې په رابطه کې یو. هند سره د تعلقاتو په اړه د یو سوال په جواب کې ترجمان ویل چې پاکستان د هند په شمول ټولو ګاونډي ملکونو سره په تعاون تعلقات غواړي. هغې زیاته کړه چې موږ همیشه په دې خبره زور اچولی دی چې بھارت سره د کشمیر په شمول په ټولو مسلو تعمیري خبرې اترې وکړو. د یو بل سوال په جواب کې ممتاز زهرا بلوچ ویل چې موږ سعودي عرب سره په پاکستان کې د هغه ملک د پلان شوې سرمایه‌کاري په هکله په تماس کې یو. د امریکا حکومت وايي د پاکستان د اقتصادي مشکلاتو نه خبر دی او غواړي چې دا هیواد په اقتصادي توګه مستحکم حالت کې وویني. واشنگټن کې په خپل هفتهوار بریفینګ کې د امریکې د خارجه چارو وزارت ترجمان نیټ پرایس وویل
چې پاکستان د خپلو اقتصادي مشکلاتو د حل لپاره د بین الاقوامي مالیاتي فنډ او نورو نړیوالو مالی سازمانونو سره په خبرو اترو کې بوخت دی او امریکا چې چیرته هم کولی شي د پاکستان امداد به وکړي. ترجمان دا هم ویل چې د امریکې د خارجه چارو وزارت، وایټ هاوس او د اقتصادي چارو وزارت سره د پاکستان د معاشي استحکام په اړه په رابطه کې دی. طابای کې د امن مارچ په نوم ولسي غونډه ترسره شوه. غونډه کې د سیاسي جماعتونو مشرانو شرکت وکړو. غونډې ته خپل وینا کې سینټر مشتاق احمد ویل چې ملک کې پښتنو سره ظلم روان دی، کوم چې د افسوس وړ خبره ده. نور تفصیل د محمد وسیم په دې رپورټ کې. صوابای کې د امن مارچ په نوم ولسي غونډه ترسره شوه. غونډه کې سېنیټر مشتاق احمد، د عوامي نېشنل پارټۍ رهنما سردار حسین بابک او پخوانی MP ایډوکیټ سلیم خان شرکت وکړو. غونډې ته خپل وینا کې سېنیټر مشتاق احمد وویل چې صوابای کې د ډاکوانو راج دی او پښتانه بېدرکه کیږي، کوم چې موږ نه منو. دو ویل چې صوابای کې منشیات ځکه د ختمېدو نوم نه اخلي، اختیار چې د چا لاسو کې دی هم هغه خلک پکې ککړ دی. د زیاته کړه چې جنرال باجوا دوبۍ کې سیګنل نه ماتوي، ولې دلته د پاکستان آئین مات کړی و. سېنیټر مشتاق احمد دا هم ویل چې موږ په صوابای کې د بجلی، ګیس لوډ شیډینګ او ترهګري په هیڅ صورت نه منو. ډالر یونټ راکوي، دا ظلم پښتون سره د خاورې سره دا ریاست او دا حکومتونه کوي. موږ د دې ظلم خلاف را پاسېدلي یو. هغه مریض دی، مکروز دی، ملټي نېشنل کمپنۍ ایرپتیانې شولې، دا ظلم دی. زما په وسایلو قبضه ده، زما په دولت قبضه ده، دا په وسایلو په دولت قبضه دا نشو برداشت کولی. په دې موقع پخوانی MP ایډوکیټ سلیم خان وویل چې صوابای نظره شوې ده او پکې دښمنۍ زیاتې شوي دي. ایډوکیټ سلیم خان زیاته کړه چې دلته منشیات کلاو خرڅېږي، کوم چې د پولیس په کارکردګۍ یو سوالیه نشان دی. ډیره پرامن صوابای د سمودې راسې د نظره شوې ده او دلته ډیره بدامني ده. خپل منځي دښمنۍ هم ډېرې زیاتې شوي دي. چرس، آیس، نشهیي مواد هم ډېر کلاو خرڅېږي دلته او داسې ښکاري لکه چې په ریاستي سرپرستۍ کې خرڅېږي، هېڅ چک پې نشته. غونډې ته نورو سیاسي مشرانو هم خبرې وکړې. د پیپلز پارټۍ رهنما لیاقت شباب وویل چې د ټولو نه مخکې د امن تحریک باچا خان شروع کړی و. محمد وسیم هم پښتون صوابای. پاکستان کې وړومبی ډیجیټل مردم خانه شماري ټریننګ روان دی. د ټریننګ وړومبی مرحله مکملېدو ته نږدې ده. پورا ډیویژن کې 1303 سټاف ته ډیجیټل طریقې سره ټریننګ ورکړی شو چې دوی دا ذمہواري غوره طریقې سره ادا کړي. د دې خیالاتو اظهار د مردان ډیویژن مردم شمارۍ کوارډینیټر سعید الرحمان د صوابۍ دورې په مهال وکړو. د ویل چې د ملک د ترقۍ او تعمیر ټول انحصار په مردم شمارۍ دی. دوی زیاته کړه چې د صوابۍ 825 او مردان 908 استادانو ته تربیت ورکړی شو. پېښور کې د وابډا هایډرو یونین د زیاتېدونکي ګرانۍ، بېروزګارۍ او نشکارۍ خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهرینو مطابق د فیډر آؤٹ سورسنګ برتے کې غیر معمولی ځنډ جوړ شوی دی. پیسکو کې په مقرره تنخواه ګمارل شوی فیډر عمله لا اوس هم نه ده ریګولر شوی. د وابډا یونین ملازمینو د پیسکو ملازمینو ته د بونس او سخت وخت الاونس غوښتنه کړې ده. د مظاهرینو وینا وه چې د وابډا نشکارۍ سره به ملازمین بېروزګاره شي او بجلی به هم ګرانه شي. لاریون کوونکو د ټولو غوښتنو د منلو او د ستونزو د هواري غوښتنه وکړه. په مردان کې هم د آل پاکستان وابډا هایډرو الیکټریک ورکرز یونین احتجاجي مظاهره شوې. په مقام چوک مردان سرکل کې د وابډا ملازمینو د خپلو مطالباتو په حق کې مظاهره وکړه. مظاهره کې ادر ډیویژنل صدر عزیز الاسلام وکړو. دوی په خپلو تقریرونو کې په دې خبره زور راوړو چې موږ ته د نشکارۍ فیصله منظوره نه ده، ځکه چې دا فیصله نه زموږ په حق کې ده نه د ملک په حق کې. دوی ویل چې فیکس ملازمین د وزیر اعظم د فیصلې مطابق مستقل کړي شي. دوی ویل چې حکومت له پکار دی چې په دې حواله موږ سره کینی او زموږ مسایل حل کړي. د نیپه را روان وخت کې به موږ د هیڅ پورې قرباني نه دریغ نه کوو. په دې ملک کې د نجکارۍ او عمل شروع دی، د هغې خلاف دا احتجاج و چې په هغې کې مختلف قسمه فیډرې دوی آؤټ سورس کوي. موږ حکومت ته دا وایو چې دا محکمه چې کوم ده دا زمونږ په وینو باندې رنګ ده، دې کې موږ خپلې هلې ځلې کوو، دې کې زمونږ محنت شامل دی. دا موږ چرم نه آؤټ سورسنګ ته پرېږدو او نه نجکارۍ ته پرېږدو. د دې په ځای د حکومت نه ډیمانډ کوو چې په دې کې تاسو اصلاحات وکړئ، راشئ موږ سره کښېنئ، ټیبل ټاک وکړئ چې دا محکمه به څنګه ښه کوو، د لاین لاسز دپاره طریقې کار وضع کوي، قوانین جوړ کوي.
چې زمنګ د خلکو کم مهنت دی د هغې آوټپوټ بهر راوځي. نو چې څومره نن په پاکستان کې څومره کمپنۍ دي د بجلۍ هغې په ټول ملک کې نن احتجاج دی. دا مردان سرکل کې د هغې یو کړۍ ده او انشاءالله موږ منظم یو. موږ چرې هم د خپل ملک چې کوم زموږ ریونیو جنریشن والا ادارې دي دا نه موږ آوټ سورسنګ ته پرېږدو، نه نجکارۍ ته پرېږدو، نه پرایوټایزیشن ته پرېږدو. خیبر پختونخوا ټوریزم زونز کې د سرمایه‌کارۍ لپاره یو کانفرنس منعقد شو. د کانفرنس مقصد سیلګرۍ انډسټري کې د کاروباري طبقې پبلک پرایویټ پارټنرشپ لاندې د سیلګرۍ ترقۍ لپاره بیدارولو. په دې موقع بختیار خان ویل چې خیبر پختونخوا پاکستان کې د سیلګرۍ لپاره یو ښه ځای دی. د ویل چې د خیبر پختونخوا حکومت سیلګرۍ سرګرمو ته وده ورکولو سره د روزګار مواقع پیدا کوي. په دې موقع مشر ملما سردار یاسر الیاس او پخوانی صدر ICCI هم موجود وو. دلته زموږ انویسټر کانفرنس و د خیبر پختونخوا ټوریزم ډپارټمنټ ارینج کړی و. د مقصد دا و چې پختونخوا ګورنمنټ چې کم پروجیکټس لانچ کوي په ټوریزم سیکټر کې هغه تر پرایویټ سیکټر کول غواړي. نن موږ خپل پروجیکټس راوړو، خپل ډیزاین راوړو، هغه شیر کړی انویسټر سره. تاسو کو چې په دې کانفرنس کې تقریبا 250 کسانو شرکت وکړو. انویسټر اسلام آباد او د ټول پاکستان د شرکت وکړو. موږ هغه د خپل پروجیکټ وړاندې کړل، هغه ته سجیشن هم رااله. موږ غواړو چې دا پروجیکټس دوم امپلیمنٹ کی او د علاوه زموږ فیوچر کې نور پروجیکټس هم روان دي. هغه موږ غواړو چې هغه تر موږ پبلک پرایویټ پارټنرشپ وکړو چې پای د ګورنمنت هم کردار وي، خو زیاتره د ډیولپمنٹ کردار او بیا دغه د چلولو دا رول موږ پرایویټ سیکټر ته ورکړو. څنګه تاسو ته پته چې د ټوریزم لپاره د صوبایي حکومت یو اتارټي جوړه کړې ده، خیبر پختونخوا کلچر ټوریزم اتارټي. او دغه اتارټي سپیسیفیکلی دا کار دی چې هغه ټوریزم پروموټ کوي او هغه خپل ایکټ دی، خپل قانون دی او پای کې ټول پاور چې د کوم اتارټي سره دی. لہذا د حکومت لور اتو سره په دې پروجیکټ باندې اثر نه پریوزي. د کوز وزیرستان واړه په بیلابیلو سیمو کې د تیرې یوې هفتې نه 3G 4G سروسز بند دي چې له وجې خلک د سختو مشکلاتو سره مخ دي. موبایل انټرنیټ سروس بند د دوه له وجې د خلکو کاروبارونه متاثر شوي دي. یاد دی وی چې په سیمه کې د 3G 4G سروس بحالولو لپاره احتجاجي مظاهرې هم وشوې او حکومت ته دړکه هم ورکړې ده چې که په لنډو شپو کې سروس بحال نشو نو موږ به دھرنه ورکو. په دې اړه اسسټنټ کمشنر هم پښتون سره داسې وینا وکړه. په بنو کې د محکمه زراعت لخوا د اګریکلچر ترانسفورمیشن پلان لاندې د گرین سیکټر محکمو د سټیک هولډرز ورکشاپ شوی، کوم کې چې د ټولو محکمې نمایندګانو ګډون وکړو. ورکشاپ مقصد د زمیندارو مسلې معلومولو او د هغې حل کولو لپاره تجویزونه وړاندې کولو. نور تفصیل د فرحت الله بابر په دې رپورټ کې. په بنو کې د زمیندارانو ستونزو معلومولو او زراعت ته د وده ورکولو لپاره محکمه زراعت لخوا ورکشاپ را جوړ کړی شوی چې پکې د گرین سیکټر ټولې محکمې نمایندګانو ګډون وکړو. په دې موقع د زراعت محکمې ضلعي مشر خدایار خان هم پښتون ته څه داسې وویل. دا امیر د کوم لاین ډپارټمنټ چې کوم دي خاص کر د زراعت سره چې کوم متصل دي پاشه د ټول ډپارټمنټ لکه واټر منیجمنٹ، سویل کنزرویشن، ایګریکلچر ایکسټنشن، لایف سٹاک او ایگریکلچر انجینیرینګ او کراپ ریپورټینګ سروسز. دغه میر یو مشترکه یو ورکشاپ وان چې میر په داسې خپل مسایل چې کوم دي د زمیندوري طرف نه یا د کوم چې مسایل وي امیر سره ډیسکس کی او امیر حکومت ته ولي کې چې مثال میر زمیندوري د مسایل دي یا میر ډپارټمنټ د مسایل دي، حکومت امیر به دا ریکوست وکړي چې دا مسایل چې حل کی. په دې موقع د اګریکلچر ترانسفورمیشن پلان فوکل پرسن ډاکټر رحمت الله خان وویل چې د ورکشاپ مقصد د اګریکلچر سره د تړلي محکمو او د زمیندارانو مسایلو نه ځان خبرول او د هغې حل لپاره صوبایي حکومت ته وړاندیزونه ورکول وو. نن چې کوم دا پروګرام و د ورکشاپ دا د سټیک هولډرز ورکشاپ د ګورنمنت یو سوچ کړه دا چې کوم پالیسی میکرز دي یا کوم پالیسی جوړیږي هغه اکثر د صوبایي لیول باندې جوړیږي. خو دې پروجیکټ شي یو دا انپوټ اچیدله ده چې یو د کمپونیټ اچیدله ده چې دې غوړي چې به د ګراس روټ لیول نه کوم مسایل دي چې کوم ډپارټمنټس ته راوند دي او کوم فارمرز ته راوند دي چې دا شای د دې ته په ریټن فارم شي هغه ته ورسېږي پروینشل هغه ته چې دې ته پته وي چې په ګراس روټ لیول باندې کوم مسایل راوند دي. ورکشاپ ته راغلي نمایندګانو د زمیندارانو سره تړلي د خپل محکمې مسایل وړاندې کړل او د هغې حل لپاره خپل تجویزونه هم وړاندې کړل. فرحت الله بابر، هم پښتون نیوز، بنو. CPDI پاکستان کې د بجټ شفافیت حواله سره دریم سالانه رپورټ جاری کړی دی او بجټ جوړولو کې موجودي خامیانې په ډاګه کړې دي. دا خامیانې لرې کولو او ټولو سټیک هولډرز بجټ کې حصہ اخیستلو لپاره لکي مروت کې CDO نامي تنظیم د سیمینار تابع کړې وه.
سیمینار کې عوامي نمائندګانو، وکیلانو، صحافیانو، تاجرانو او یو شمېر عام ولس ګډون وکړو. سیمینار ته په خپل خطاب کې پروګرام منیجر عنایت الله وینا وه چې پاکستان کې د بدقسمتۍ سره هر لیول بجټ سازۍ کې سټیک هولډرز نشي شاملولی او حکومتونه د خپل طبع بجټ جوړوي، کم کې چې یو شمېر خامیانې هم موجودې وي. دوی زیاته کړه چې زموږ دا هم بدقسمتي ده چې معلوماتو ته د رسایي قانون باندې هم بجټ حوالې سره ولس ته تسلي بخش جوابونه نه ورکړل کیږي. د دوی وینا وه چې بجټ حوالې سره ټولو سټیک هولډرز ته پکار دي چې بجټ سازۍ عمل کې د ضرور حصه واخلي او خپل خصوصي کردار د پکې ادا کړي. بلخوا د پېښور ایرپورټ نه اف آی اے امیګریشن یو مسافر ډیپورټ کړی دی. د اف آئی اے چارواکو په وینا دغه افغان مسافر د نړیوال هوایي شرکت له لارې انګلستان څخه پېښور ته رسېدلی و. امیګریشن کلیرنس دوران د مسافرو لخوا وړاندې شوی افغان پاسپورټ جعلي ثابت شو. وروستو مسافر ډیپورټ کولو سره متعلقه ایرلاین کارکوونکو ته وسپارلی شو. د افغانستان خارجه وزیر امیر خان متقي ویلي دي چې د دوی په حکومت بندیزونو افغان ډیر مشکلاتو سره مخ کړي دي. افغان خارجه وزیر دا خبرې کابل کې د اقوام متحدې یو وفد سره وکړې چې د ښځو په تعلیم د بندیز په موضوع خبرو لپاره افغانستان ته راغلی دی. ښاغلي متقي د اسلامي امارت حکومت نه تسلیمول، په مشرانو د سفري بندیزونو نه لرې کول او په بانکي سیستم بندیزونه د مشکلاتو نور اسباب ګرځولي دي. هغه ویل هیله مند دی چې نړیواله ټولنه د دې مشکلاتو د حل په اړه مثبت قدم واخلي. په خصوصي توګه د دنیا د ژمي موسم کې د بشري مرستو زیاتوالي ته توجه وکړي. د اقوام متحدې د وفد مشري امینه محمد د مشکلاتو د حل په اړه د زیات تعاون امید وښودلو. هغې زیاته کړه چې د سترګو لیدلي حالت به نړیوالو سره شریک کړي. خبرونو کې وړاندې کوو اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمه وایي چې د خیبر پښتونخوا، کشمیر، ګلګت بلتستان او بالایي پنجاب په ځینې ځایونو کې پړق پړوک سره د باران او په غرونو د واورې ورېدو امکان دی. محکمه موسمیاتو تر مخه 13 شب روز دوران په زیاتره سیمو کې موسم یخ و وچ و. د بلوچستان په ځینو ځایونو کې باران او په غرونو واوره شوې. بلخوا په جنوبي پنجاب او بره سندھ کې هم نری باران ورېدلی. نن کم نه کم درجه حرارت استور او لہ کې -12، کالام کې -10 او زیارت کې -15 ډګري سینټیګریډ ریکارډ شوی. د موسم حال سره بولیټن پای ته ورسېدو. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ سوشل میډیا پاڼې کتل مه هېروئ. د لوی الله په امان.